سرک لین دوم شاهراه کابل غزنی نویدی است با پیشرفت و آینده روشن برای مردم افغانستان. شاهراه کابل غزنی یکی از مسیرهای مهم و حیاتی افغانستان می باشد که پایتخت کشور کابل را با مرکز فرهنگی، تاریخی و اقتصادی ولایت غزنی وصل می کند. این مسیر نه تنها فاصله فیزیکی میان این دو نقطه را کوتاه می سازد، بلکه راهی است برای نزدیکی امیدها و پیشرفت‌های مردم. وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستان به منظور کاهش ازدحام و جلوگیری از حوادث ترافیکی در مسیر اول شاهراه کابل کندهار و با در نظر داشت اهمیت اقتصادی و ترانزیتی این مسیر، کار اعمار سرک لین دوم کابل غزنی را در بخش‌های مختلف آغاز نموده است که قرار است این سرک در آینده تا شهر کندهار امتداد یابد. سرک لین دوم کابل غزنی به طول حدود 111 کیلومتر از پل کمپنی ولایت کابل آغاز و با عبور از مرکز ولایت میدان وردک و ولسوالی های نرخ و سیدآباد این ولایت تا ولایت غزنی می رسد. کار اعمار اساسی آن به 5 سکشن تقسیم شده است و در امتداد این مسیر کار اعمار شمار زیادی از پل‌های بزرگ و پلچک‌ها نیز شامل می باشد. در امتداد این بخش لین دوم شاهراه کابل غزنی کار اعمار ساختمان اساسی 4 پایه پل بزرگ، 317 پایه پلچک و دیوارهای استنادی نیز شامل می باشد که کار آن به گونه معیاری و مطابق اصول انجینری به پیش می رود. بخش اول و دوم این سرک به طول حدود 49 کیلومتر از پل کمپنی ولایت کابل آغاز تا منطقه سنگ سیاه ولایت میدان وردک و از سنگ سیاه الی منطقه دشت توپ ولسوالی سیدآباد این ولایت امتداد می‌یابد که کار اعمار آن از سوی وزارت فواید عامه با سکتور خصوصی قرارداد شده است و هم اکنون در بخش اول کار آن عملاً جریان دارد. پروژه مذکور به طول 24.550 کیلومتر میشه، شامل دو پل می باشه که پل کمپنی و پل میدان شهر دیگه، همچنان شامل 7 کیلومتر جوچه RCC می باشه دیگه. فعلا کار پروژه به صورت منظم جریان داره که بیشتر از 6 کیلومتر سبیس آماده گرده و بالای ساحت باقی مانده شم کار جریان داره. 4 کیلومتر طبقه اساس یعنی 20 کورس آماده گردیده. تقریبا 2 کیلومتر اسفالت قبلا انداخته شده. این پروژه مطابق معیارهای سرکسازی جهانی و با کیفیت بهتر تطبیق می شود. با مردم محترم اطمینان میدیم که کار پروژه همه روزه از طرف تیم وزارت محترم فواید عامه کنترل میشه. همه کارها، تمام کارها از طرف وزارت نظارت میشه. بدون نظارت ما هیچ کار صورت نمیگیره. کارا فعلا بسیار به شکل خوب پیش میره. ما انشالله از کار به شکل درست به وجه احسنش مطابق اسپسیفیکیشن وزارت محترم فواید عامه کارا را کنترل میکنیم. هیچ نوع کدام تخطی از طرف وزارت از طرف شرکت صورت نمیگیره انشالله. وطنوالو ته ټولو ته اطمینان ورکړو چې کار به په اعلی کوالیټي انجامېږي او فعلا هم د جریان په حالت کې چې کوم کار دی د وزارت فواید عامه یا د ټولګټو د نظارت ټیم روزانه دلته نظارت ترې کوي مطابق د مشخصات او د سپک د پروژې کار تکمیلیږي. انشاءالله په ټاکلي وخت چې کومه پروژه شرکت مربوطه ته ورکړل شوې لکه څنګه چې ما مخکې ذکر کړ د الایډ یونین او د یونیک بلډر شرکت دواړه جیوي شرکتونه دي. دا یې د هغه تکمیلېدو چارې د هغو په غاړه دي د کار کولو په مټاکلي وخت به انشاءالله تکمیلیږي. بخش سوم این سرک 20 کیلومتر طول دارد و از دشت توپ آغاز تا مرکز ولسوالی سیدآباد امتداد می‌یابد. کارهای مراد پروژه از طرف توسط شرکت ساختمانی بلتک به پیش برده می شود که امسال مدت
2 ماه میشه که ما کارهای پروژه را لاین دوم سکشن سوم شروع کردیم. پروژه نیو رو جدیدا شروع شده که با طول 10 کیلومتر کارهای امبکمنت پروژه را ما تکمیل کردیم که مجموعاً 85 وسایط در این پروژه کار میکنه و کارگرای تکنیکی غیر تکنیکی ما 250 نفر میرسه. تا فعلا کارهای ما روی پرکاری ما کار میکنیم. کارهای فیلنگ است که طبقات امبکمنت سرک میشه که لیر ما باید 15 سانتی انداخته شود مطابق به نرم استانداردهای قبول شده کشور و نرم های استانداردهای انجینری. هر 15 سانتی را انداخته ما پرکاری داریم به ماکسیمم تا 6 متر 5 متر 15 سانتی انداخته میریم، تست گرفته میریم، مطابق به نرم مشخصات کار میکنیم تا به تاپ امبکمنت تاپ سب گرید برسیم و 10 کیلومتر ما فاینال کردیم. انشالله مدت 2 ماه میشه که 10 کیلومتر فاینال با سوپر استراکچر آماده شده که ما از اون طرف کارهای استراکچر هم 10 کیلومتر شروع کنیم. بعد از سوپر استراکچر خود شروع میکنیم که شامل پروژه 118 پای پلچک و همراه 1 پای پل است در بازار شیخ آباد. کار پلچک ها از اسکیویشن شروع کردیم. در جریان تطبیق این پروژه برای شمار زیادی از کارگران ماهر و غیر ماهر زمینه کار فراهم شده است. ډیر زیات خوشحالم، ډیر ښه احساس لرم چې په خپل وطن کې په خپل ځای کې موږ کار کوو، خدمت کوو، چې که څومره ستړي شو، که څومره زحمت وباسو، موږ خوشحاله یو، هیڅ د ستړیا احساس نه کوو. او د افغانستان د اسلامي امارات نه ډیره زیاته مننه کوو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. په خپل وطن کې کار کوو، نو دا ډیره غټه خبره، ډیره د خوشحالۍ خبره ده او یو ډیر ښه احساس دی موږ ته، صرف ما ته نه ټول مکمل ګروپ ته، مکمل کارمندانو ته ډیر ښه احساس ورکوي چې په خپل ځای کې په خپل وطن کې خدمت کوو، هیڅ کوم مشکل نشته. دا ډیره غټه خبره. کار این پروژه با سرعت قابل ملاحظه توسط شمار زیادی از ماشینری پیشرفته و تخصصی جریان دارد. فی الحال خو موږ سره 15 یا تر 80 راده پورې مختلف النوع ماشینری ده چې په هغه کې ډم ترک شامل دي، ګریډر شامل دي، رولې شامل دي، د اوبو ټانکر شامل دي، اسکاواټورونه دي او لوډر شامل دي چې ټوټل 15 یا تر 80 پورې دلته موږ سره ماشینری په دې پروسه کې کار کوي او تعداد د پرسونل هم چې دا ماهر او غیر ماهر در 250 نفر پورې دلته موږ پرسونل لرو چې په دې پروژه کې موږ سره کار کوي. بخش چهارم این سرک به طول 20 کیلومتر از بازار ولسوالی سیدآباد آغاز الی منطقه هفت آسیاب ادامه می‌یابد. همچنان بخش پنجم این شارع به طول 20 کیلومتر از منطقه هفت آسیاب آغاز و تا حدود ولایت غزنی امتداد می‌یابد که کار اعمار این بخش میان وزارت فواید عامه و شرکت خصوصی قرارداد شده است. دلته چې کوم کارونه روان دي د کیفیت او د مشخصاتو مطابق موږ کوشش کوو چې د کیفیت او د مشخصاتو مطابق کار وکړو. هغه مشخصات چې موږ ته راکړل شوي دي موږ هغه کوشش کوو چې هغه په ساحه کې تطبیق کړو. د کیفیت لحاظ ان شاء الله پروژه کې ستونزه نشته، مشکل نه لري. ان شاء الله ټول کارونه په کیفیت سره د مشخصاتو مطابق روان دي. اطمینان دغه ورکوم چې ان شاء الله موږ دلته 24 ساعته د چا خبره هغه په ساحه کې همیشه حضور لرو، کارونه په خپله کنټرولوو، د کنټرول لاندې دي. د موادو مشکل موږ نه لرو، مواد هم ښه په کیفیت سره دي. اساسي مشکل دغه پروژه کې پیدا کېږي چې د موادو مشکل زیاتي، نو چې کله مواد موږ ساحه کې سم مواد لرو ان شاء الله د موادو لحاظ موږ مشکل نه لرو او هغه مشخصات چې موږ په ساحه کې تطبیق ان شاء الله مشکل به نه پیدا کېږي. با آغاز کار این پروژه هموطنان عزیز ابراز خرسندی می نماید و می گوید که این سرک نه تنها زمان سفرشان را کوتاه می سازد بلکه میزان حوادث ترافیکی را نیز کاهش خواهد داد. زمانم گوهر وردک دی د میدان وردک ولایت جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوسنی موقعیت چې زمونږ دی د غزني ولایت دروازه ده دغه ځای. نو کله چې په دغه سرک باندې د غزني او کابل تر مابین غځېدلی سرک دی، د دغو د چارې چې کله پلې شوي دي موږ ډېر خوشحاله یو، خصوصا زه خپله خوشحاله یم او هر موټروان هر څوک چې ویني ډېره خوشحالي څرګندوي. نو د دغو سرک عمده ګټې چې دي، عمده ګټې دغه دي په کم وخت کې به کابل ته رسیدګي وشي او هغه څوک چې مریضان لري مریضان به تر صحیح کلینیکونو او فعال شفاخانو پورې په وخت باندې ورسیږي او په دوهم قدم کې به دغه کوم وخت چې ضایع کېږي، اوس مثال چې 2 ساعته لاره وي 3 ساعته لاره هغه په 1 ساعت کې کېږي او د حادثاتو مخه به انشاءالله ونیول شي. او کوم چې په دغه لارو تګ راتګ کوو الحمدلله موږ د امنیت او د دغه کاروبار او د ملک د باسازۍ په حساب باندې ډېر خوشحاله یو. دا موږ دپاره جوړیږي د ملک آبادي ده او د غټو موټرو سهولت دی او ډېر الحمدلله خوشحاله یو. د حکومت نه د ملت نه د هر څه نه انشاءالله موږ
په دې حال باندې الحمدلله 1000 بار شکر دی، ډیر خوشحاله یم. انجینر موظف در این پروژه میگوید ما خرسند هستیم که در کشور خود برای هموطنان عزیز خود خدمت می نماییم. زه خپله په دې باندې ویاړم چې دغه خپل ملک کې موږ تحصیل کړی دی د لیسانس تر کچې پورې، او موږ باید دغه د خپل تحصیل له وجې د خپل ملک ته خدمت وکړو، هغه که په سړک سازۍ کې وي که په نورې پوزیشن کې وي، انشاءالله کوم نوع مشکل نشته. موږ غواړو چې د خپل ملک خپله په پښو باندې ودروو. در مورد جزئیات تکنیکی این پروژه سرک با انجینر پروژه صحبت کردیم و میگوید او دا هغه سیده سرک 40 کیلومتره ده د غزنی دروازې نه این پوینټ د غزنی دروازه ده او شروع پوینټ سیده د افتاسیا منطقه ده مربوط دی میدان ښار ولایت کېږي. دا ټوله 40 کیلومتره ده او په دې کې کوم کټینګ سی وو کټینګونه تقریبا ټول 100% خلاص دي، که هارد کټینګ او که صاف کټینګ 100% خلاص دي، او امبکمنټ سی ده امبکمنټ د موږ 80% خلاص ده، او په سټرکچر باندې کار روان ده. د کې 130 پلچک دي، په 130 کې 50 پلچکو باندې کار رسمي روان ده، په دې کې 30 پلچک خلاصي وي دي، یعنی سټرکچر د پلچکو فیصدي د موږ 50% هغه هم سوي ده، او سنکاري د کې زده 500 متره په طول باندې دیوالونه دي او 30% سنکاري کارونه مخکې تللي دي، او په دې پروژه کې یو پل ده چې 9 متره طول لري او 11 متره د دې پل عرض ده، او د دې پل کارونه هم 55% د دې پل کارونه هم سوي دي. زه په دې سروې کې ورسره داخل وم، د سروې عمومي مسؤل وم. نو د دې ولسوالۍ د هفتاسیا د خلکو نه د کومو خلکو کورونه مځکې جایدادونه چې د دې سرک په مسیر کې تللي د موږ څخه 0.0% هم دی داسې کوم عکس العمل نه دی ښودلی چې هغه د دغه سرک په تاوان وي. نو موږ ډېر ته خوشحاله یو. د 20 کیلومتره سیټینګ آوټ د وزارت د ټیم مطابق د هغو د هدایت مطابق سیټینګ آوټ خلاص دی، سابګریډ پرپریشن 100% خلاص دی، پلان 80% امباکمنټ خلاص دی چې د 0.90 جمع 0.0 نه تا 111 جمع 0 چې دروازه ده. علمای دین نیز برای پروژه عامل منفعه ارزش ویژه قائلند. یک تن از علما میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم یی بهتر دی تاسو هغه څوک دی چې خلکو ته ګټه ورسي، نه هغه که د امارات په سطحه دی او که د کاریګرو نه نیولې د انجینرانو په سطحه دی، او چې څوک زحمت وطن په جوړولو کې وکړي الله تعالی هغه ته اجر ورکوي، او بل دا اجر خدای په ټولو ته په دې خاطر ورکوي چې یو خو د سړک جوړول آبادي ده د وطن، او بل دا خبره ده چې د سړک په جوړولو سره به انشاءالله بعضې تلفات چې د حادثاتو د وجې نه پیښي هغه به یو څه کم شي، او د خلکو دپاره هم دا هغه ده چې کوم ځایو کې کوم چېرته مزاحمت کوي د سړک د جوړولو دپاره انجینرانو دپاره خلک باید مزاحمت ونه کړي، یا مثلا کوم ځای کې چې کار کوي باید هغونه لرې وګرځي. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید در مورد این پروژه معلومات همه‌جانبه ارائه نمود و افزود بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت فوایدنامه امارت اسلامی افغانستان با در نظر داشت اهمیت اقتصادی و ترانزیتی شهرهای کابل کندهار و به هدف کاهش ازدحام و جلوگیری از حوادث ترافیکی در سرک قبلی کار بازسازی اساسی سرک لین دوم شهرهای کابل غزنی را در بخش‌های مختلف آغاز نموده است که در آینده این مسیر تا ولایت قندهار اعمار ساختمان می شود. سرک لین دوم کابل غزنی در مجموع 111 کیلومتر طول دارد که کار اعمار آن به بخش‌های مختلف تقسیم شده است که در حال حاضر کار اعمار بخش اول، سوم و پنجم آن به شدت جریان دارد که در این سه بخش 723 تن پرسنل تکنیکی، فنی و غیر فنی و همچنان 378 اراده ماشینری مختلف نوع مصروف کار هستند. وزارت فوایدنامه در مسیر شاهراه کابل کندهار تول پلازا را فعال نموده است که عواید آن از آغاز تا کنون در یک حساب بانکی مشخص جمع‌آوری می شود و در حضور هیئت به وزارت مالیه سپرده می شود. به هموطنان عزیز اطمینان داده می شود که حتی یک افغانیشان بیجا مصرف نخواهد شد و از عواید آن هزینه اعمار سرک لین دوم کابل غزنی تمویل می شود. دا پیسې چې تاسو اخلئ کنه دا تاسو تکلیف و زحمت تیروي، خدای دې تاسو تجربه درکړي کور او ماباد، خو مګرم یو نقطه چې بیرته پامدغه مملکت کې پامدغه سرک پامدغه اراضي کې مصرف شي لدی نه کار چیرې دا مشترک مملکت دی ټولو که پښتون ده که هزاره ده که تاجک ده که ازبک ده دی ټولو مملکت دا چې په شریک سره جوړ کو په یو دسترخوان سره کینو
کورونو او هغه خپله د خوشحالۍ ډوډۍ په ښه اسلامیت و په ښه کرکتر و په ښه ایمانداري سره وخورو دا ډېر ښه کار ده. وزارت فوایدامه امارات اسلامی افغانستان برای تمویل مالی این پروژه در مسیر شورای کابل کندهار تول پلازا فعال نموده است که تمامی عواید آن در یک حساب مشخص بانکی جمع‌آوری می‌گردد. وزارت فوایدامه امارات اسلامی افغانستان به هموطنان عزیز اطمینان می‌دهد که حتی یک افغانی آنها بیجا مصرف نمی‌گردد و پول جمع‌آوری شده برای بازسازی و اعمار ساختمان این سرک به مصرف می‌رسد. دریوران وسایط و هموطنان عزیز خوشحالند که با پرداخت پول تول پلازا در بازسازی کشور سهیم هستند. نو ډیر زیات خوشاله یو مونږه ځکه چې خپل وطن جوړیږي او خپل وطن سرکان جوړیږي مخکې روان دي ډیر کارونه کې روان دي. شکر ده. قابل یادآوری است که کار اسفالت 2 طبقه سرک لین اول این شارع در سال گذشته تکمیل گردیده بود و اکنون اسفالت طبقه سوم و بازسازی اساسی شانه‌های سرک به شکل نیمه پخته آغاز شده است. همچنان در مسیر این شارع از سوی وزارت فوایدامه در ساحه ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک کار بازسازی یک محراب مسجد نیز به صورت جریان دارد. یکی از کارگران این پروژه ابراز خرسندی می‌نماید که در کشور خود برایش زمینه کار فراهم شده است. فعلا دلته سرک سازی شرکت کې کار کوم ډیر خوشاله یم چې خپل وطن ماشاءالله د امن فضا ده او خپل وطن کې کار کوم دا ماته ډیر ویاړ خبره دینه مخکې زه مسافر وم ایران کې هلته سي حالات او سیستم ګوري سسي افغاني سره فکر کوم کارګری په شکل کې وایم د سیمنګ سره څه نه کېده لکه خپل وطن اوس ماشاءالله دلته سکار کوم دا ډیر ماته ویاړ ځای ده او خوشحال ایم. این سرک ساختار ترانسپورتی کشور را تقویت می بخشد و با تکمیل این پروژه مشکلات مردم تا حد زیاد کم خواهد شد. لږ صبر غواړي نورا هیواد د پرمختګ په لور روان دی لور په لورا لږ صبر غواړي نورا لږ صبر غواړي نورا دردمن ورځ تر بلې مو وطن را پورته کیږي دا خاوره به جوړیږي دا خاوره به جوړیږي لمو د عمرونو هیلې ګل شوي او غوړیږي دا خاوره به جوړیږي